په کابل کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د مصر الازهر پوهنتون او مشال پوهنتونونو لخوا په ګډه د افغانستان ځینو علماو ته په خپلو مسجدونو او سیمو کې د لا ښې اسلامي پوهې لیږد په موخه د روزنې لومړۍ دوره فارغه شوه. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمي په دې تړاو جوړو شویو مراسمو ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې هدف اساسی این برنامه 3 نکته است. اول، علمای ما که با علوم دین ملبس هستند و دارن، همه علمای ما از هر قوم و هر مذهب، هدف ما این بود که ما علوم را به دقت کامل از منظور اعتدال و وسطیت کمی آگاه شدیم و ازهر شریف مرکز جهانی اعتدال است. ما متيقن هستم حضار گرامی که اینجا تشریف دارن شاید به صدها سوالش حل شده باشد. حلیمي زیاتوي چې د علماو د روزنې په برخه کې یاد پروګرام ته به په راتلونکي کې هم دوام ورکړي او په وینا یې چې د مصر د الازهر پوهنتون سربیره به د نړۍ له نورو ګڼو اسلامي مرکزونو سره هم د افغان علماو د روزنې په برخه کې پراخې هڅې وکړي. بلخوا په یاده روزنیزه دوره کې ګډون کوونکي علما وایي چې له یادې روزنیزې دورې نوي څه زده کړل او دا به ورسره په خپلو سیمو کې خلکو ته د لا ښو معلوماتو او اسلامي پوهې په لیږد کې مرسته وکړي. نو د خو لاره ډېر زیات خصوصا په دغه برخه کې موږ د وزارت د حج او اوقاف نه او د حکومت نه غوښتنه کوو چې موږ سره همکاري وکړي او زه په خپله داسې یو تصمیم لرم چې دا څومره چې چپټر یې موږ ته د پی ډي اف په شکل کې راکړی شوي دي دا به یو وټساپ ګروپ ما جوړ کړی او نور هم د علماو د 43 ولایاتو د علماو وټساپ ګروپ ما سره شته دی. نو دغه لارې زه هغوی سره غواړم چې دغه برنامې ورسره شریک کړم. چې 3 هفتې موږ دلته درس ویلې او ډېر په زړه پورې درسونه او ډېر مفید درسونه وو. نو الله تعالی دې موږ ته هم توفیق راکړي چې همداسې وسطیت زموږ دین وسط ده، وسطیت او اعتدال غوره کړو او ډېر مفید وو. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د مصر الازهر او مشال پوهنتونونو لخوا په یاده روزنیزه دوره کې په لومړي وار 50 علماو ته روزنه ورکړل شوه چې 2 اونۍ یې دوام وکړ.